د مزار شریف ښاروالۍ د 5مې ناحیې امیر وایي چې دوی په تیره یوه روبه کې د خپلو ورځنیو فعالیتونو ترڅنګ توانیدلي چې شاوخوا 7 میلیونه افغانۍ د صفایي محصول د صنفي جوازونو او موقتي کرایو له درکه راټولي او د اسلامي امارت خزانې ته وسپاري. تقریبا د 7 میلیونه عواید موږ په 3 میاشتې کې راجمع کوو. کرایه، موقت جواز د دوکانو دی او امرونه د صفایي دي. دا داسې موږ راجمع کوو. نوموړی همدارنګه وایي چې د دې امریت په اړوندو کې هټیوالو ته هره میاشت نرخلیکونه ویشل کیږي چې له امله یې په بازارونو کې د توکو د بیو له ګرانښت څخه هم مخنیوی شوی دی. نرخنامه چې د دې جوازونه موږ درکوو د دوکانو ته ویشو، بیا تر هغه وروسته د ناحیې د خوا د دې نظارت مراقبت کیږي چې څوک په دې کې زیاتۍ و کمبود و بلابود ونه کړي. نو د ناحیې تر نظارت لاندې دا نیول کیږي. ناحیه نظارت لري، وروسته بیا پوښتنه پسې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د 5مې ناحیې د تنظیف ټیم هره ورځ 4 موټره کثافات هم د دې ناحیې له اړوندو سیمو څخه د باندې لیږدوي.